أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. نو اونیس یې واسطه سو او ابرهه هم عبدالمطلب ته د ملاقات اجازه ورکړه. عبدالمطلب چې ډېر ښایسته او د دبدبې خاوند و، هیبت یې درلود. هر چا چې به ولیدی بې اختیاره د ده عزت دې کېدی. نو کم وخت چې دی د ابرهه و مجلس ته ورداخل سو، د اولو لیدلو سره د ابرهه په زړه کې د عبدالمطلب عزت او هیبت پیدا سو. لوړ او باعزته شخص ورته معلوم سو. ابرهه چې پر یو مخصوص تخت کښېنستی، کم وخت چې عبدالمطلب ولیدی، زړه یې ورته وویل چې عبدالمطلب هم پر دغه تخت ورسره کښېنوي. خو د نورو حبشیانو څخه وشرمېدی. نو ابرهه د خپل تخت څخه راکښته سو او د عبدالمطلب سره د ده د عزت دپاره پر مځکه کښېنستی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څنګه او څه لره راغلی یې. عبدالمطلب ویل ستا عسکرو زموږ اوښان بې ولیدي او په هغه جمله کې زما هم 200 اوښان سته. نو زه راغلم چې دغه زموږ حیوانات بیرته وموږ ته راکړې. د دې خبرې په اورېدلو سره ابرهه ته ډېر قهر ورغلی. ویل کم وخت چې ما ته ولیدې، ته مې تر دې لوی او لوړ وبللې. ستا عزت مې وکړي، ستا د عزت دپاره پر مځکه در سره کښېنستم، خو تا چې خبرې شروع کړې فقط اوښان غواړې. ما دا فکر کاوه چې ته به د کعبې په باره کې زما سره خبرې وکړې، هغه کعبه چې ته او ستا قوم یې عبادت کوئ او معززه یې بولئ، د الله جل جلاله کور یې بولئ. ما فکر کاوه چې ته به ووایې دغه کعبه مه نړوه، مګر ته وایه زموږ اوښان راکه. عبدالمطلب ورته ویل یا ابرهه، زه د اوښانو خاوند یم، دغه د دنیا مال دی چې زه حکم پر لرم او تصرف پکښې کوم، مګر کعبه هغه ځان ته مالک لري، خپل مالک یې ساتي. د کعبې په باره کې ته پوسه او کار دی. که دا د الله جل جلاله کور و، هغه الله جل جلاله یې ساتي. ابرهه ته دا خبره عجبه ښکاره سوه او امر یې وکړي چې د قریشو اوښان بیرته ورکړي. او بیا یې عبدالمطلب ته وویل موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې تا او ستا قوم ته آزار در ورسوو. زموږ کار د دغه خونې سره دی، غواړو چې دغه خونه ونړوو. که ته د ځان او ستا د قوم دپاره نجات غواړې، نو تاسې د ښار څخه ووځئ چې زموږ د آزار څخه خلاص شئ. کم وخت چې موږ دغه خونه ونړول، بیا بیرته تاسې مکې ته راسئ. خیر، عبدالمطلب د ابرهه څخه رهي سو او مکې مکرمې ته ولاړی. اهل مکه یې امر کړه چې د مکې څخه ووځي. د مکې مکرمې خلق هم د ښار څخه ووته او پر هغه نږدې غرو ورته کښېنسته. ګوري چې څه پیښیږي. د مکې مکرمې ښار د خلقو څخه خالي پاته سو. په هغه معینه ورځ چې ابرهه ټاکلې وه، د ابرهه په امر لښکر سره د فیله د کعبې شریفې پر خوا حرکت وکړي، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. فیل سره د لښکره د کعبې شریفې و طرف ته ورهیدي. د مکې مکرمې خلق د غرو څخه ورته ګوري. کم وخت چې فیل او لښکر تر مزدلفې تیر سوه، دلته یوه شیله ده چې وادي محصر ورته ویل کیږي، او تر دغه شیلې وروسته مینا شروع کیږي. یعنی دغه شیله د مینا او مزدلفې په مابین کې واقع ده. فیل او لښکر چې و دغه شیلې ته ورسېده، په دغه وخت کې هغه نفیل ابن حبیب چې د ابرهه سره بندي و ځان خلاص کړي او په ځغستا د فیل و طرف ته ورغلی. د پیل په غوږ وځړېدی او پر نارې یې کړه پرېوځه محموده پرېوځه،
دا د الله جل جلاله کور دی. فیل هم زنګون کټ کوي پرېوتی. دلته نو د ابرهه نفر راغله چې فیل ولاړ کړي، خو فیل چې هر څه ولاړوي نه ولاړېږي، کشوي وهیه فیل حرکت نه کوي. څو هغه اونیس فیلوان راغلی، د فیل مخ یې بل طرف ته واړاوه، فیل ولاړ سو او ځي. فیل چپه راسته د شا پر طرف هرې خواته ځي چې دوی غواړي و هغې خواته ځي، خو مخ پر کعبه شریفه هیڅ حرکت نه کوي. خلق په تعجب کې دي، دوی په فیل اخته دي، مخ یې یوې خوا بلې خوا ته اړوي چې د لرې په اسمان کې د مرغانو یو سیل راښکاره سو چې د اسمان مخ یې ټوله نیولی دی. خلق په تعجب کې سوه چې دا څه شي دي. کم وخت چې رانږدې سوه معلوم سوه چې دا د ابابیل مرغان دي. د ابابیل مرغان دونه کوچني دي لکه کوچنۍ چغکې، لوی او غټ مرغان نه دي، او د هر مرغه سره 3 د خټو څخه جوړې سوي ډبرې ورسره دي، او دا ډبرې دونه کوچنۍ دي لکه د نخود یا ماشو دانې. هر مرغه یوه ډبره په مشوکه کې نیولې ده او 2 ډبرې یې په پښو کې نیولې دي، په منګولو کې. کم وخت چې دا مرغان د ابرهه و لښکر ته راورسېده نو یې د ډبرو په ویشتلو شروع وکړه. د دغه لښکر څخه چې هر یوه ته ډبره ورورسېږي، سبحان الله، لکه یو میکروبي مرض چې یو بدن ته داخل سي، غوښې یې تویېږي، ویلې کېږي او لویږي تر څو چې مړ به سو. نو د ابرهه لښکر یو په بل پسې وژل کېده. ابرهه چې دا حال ولیدی په ځغستا سو، تښتي، مګر د الهي لښکر څخه خلاصېده نسته. الله عز وجل پر ده یو مرض مسلطه کوي چې د هغه په واسطه یې د لاس ګوتې ولوېدې او ډنګرېدی، و یمن ته په داسې حال کې ورسېدی چې دونه سوی و لکه یو د چرګ چیچی، او هلته مړ او هلاک سو. دا واقعه د محرم په میاشت کې پیښه سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ولادت 50 ورځې د مخه وه. دغه د فیل او ابابیل واقعه الله جل جلاله په قرآن کریم کې موږ ته بیان کړې ده او په سورة الفیل کې فرمایي: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دا واقعه د الله جل جلاله د قدرت معجزه وه. د دې واقعې خبر د هغه وخت په متمدنو او لوی مملکتو کې لکه فارس او روم نشر سو، ځکه ابرهه په یمن کې د نجاشي نائب و او حبشه بیا د روم د حکومت سره ټینګ او نږدې تعلقات درلوده. نو روم د حبشه د لارې په دغه واقعه خبر سو، او فارس چې همیشه به د روم او د هغه د حلفاو یا متعاهدینو خبرونه د جاسوسۍ د لارې لاسته راوړل او هغو ته به همیشه په خزه کې ناست وه، دا خبر ورورسېدی. او د هغه وخت د مځکې د مخ هغه لوی او پرمختللي مملکتونه هم دغه دوه وه. نو دغه واقعې ټول عالم و ځان ته متوجه کړي او عالم یې د بیت الله په شرف پوه او خبر کړي. عالم ته دا معلومه سوه چې الله جل جلاله دغه ځای مقدس کړی دی، لکه دا چې د دغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ مقدمه وه. او عالم ته دا ورښکاره کړه که د دغه ځای د اهله څخه یو څوک د نبوت دعوه وکړي، دا به عینا هغه شی وي چې د دغه واقعې تقاضا ده، او د دغه ځای څخه به د نبي راوتل د دغه پټ حکمت تفسیر او بیان وي چې الله جل جلاله ولې د مکې مکرمې مشرکان د هغه وخت پر اهل ایمان چې نصارا وه په داسې طریقه کامیابه کړه چې د اسبابو تر قدرت لوړه خبره وه. تاسې پوهیږئ چې د ابرهه لښکر څو نفره وو؟ 80,000 نفره د ابرهه د لښکر تعداد وو، او دا ټوله په کوچني مرغانو هلاک سوه. نو خود دا واقعه د دغه ځای څخه د نبي د راوتلو مقدمه وه
خیر د دې واقعې په لیدلو سره د کعبې شریفې عزت د عربو په زړو کې نور هم زیات سو. څرنګه چې عربو جنتري نه درلوده نو دوی به د یوې لویې واقعې په پیښېدو سره خپل تاریخونه پیژندل. مثلا فلانی کار د حرب الفجار الاولا د مخه یا وروسته پېښ سو. دغسې یوه لویه واقعه چې به د دوی په ژوند کې پیښه سوې وه په هغه به نور تاریخونه ښول. نو دغه د فیل واقعه هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی. مثلا فلانی کار د فیل تر کال 1 کال د مخه وسو یا فلانی کار د فیل تر کال 2 کاله وروسته وسو. ورونو اصلا د دنیا ټول تاریخونه همداسې دي. میلادي تاریخ د عیسی علیه السلام په زیږېدلو شروع سوی دی او زموږ مسلمانانو تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هجرت سره شروع سوی دی. زموږ په وطن کې به هم داسې ویل کېده فلانی کار د وبا په کال وسو یا فلانی کار د بلوا په کال وسو، د سکاوي په کال یا د ترکي په کال داسې وسوه. مقصد دا چې د فیل کال هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د فیل په کال او د فیل تر واقعې 50 ورځې وروسته و دنیا ته تشریف راوړی دی. ښه اوس خو ابراهیم مړ سو مګر بیا هم د یمن حکم د حبشانو په لاس کې و، ځکه ابرهه خپل زوی چې یکسم نومېدی په یمن کې د ځان په عوض پاچا ګرځولی و او تر یکسم وروسته د ابرهه بل زوی چې مسروق نومېدی د یمن پاچا سو. د مسروق په وختو کې یو نفر پیدا سو چې عرب او د یمن د اصلي اوسېدونکو څخه و. یوازې دا نه بلکې د ربیعه ابن نصر پاچا د اولادې څخه و. هغه ربیعه چې زموږ په قصه کې د یمن اول پاچا و، هغه چې خوب یې لیدلی و. د دغه یمني عرب نوم سیف ابن زیزن و. دغه سیف چې اصلي عرب او د پخواني پاچا ربیعه د خاندانه څخه و همیشه به په فکر کې و چې د یمن د اصلي عربو حکم د حبشانو په لاس کې دی او دغه تجاوزګرانو څنګه د عربو مځکه په خپل قدرت کې راوستلې ده او د ده د نیکهګانو پاچهي یې غصب کړې ده. نو یې نیت وکړي چې یو څه وکړي او د حبشانو څخه پاچهي بیرته واخلي، مګر د ده په خپله په حبشانو هیڅ زور نه رسېدی. نو به همیشه په فکر کې و او په چاره پسې ګرځېدی څو و دې نتیجې ته ورسېدی چې دی باید د روم د پاچا قیصر څخه کومک وغواړي. نو د دې مقصد دپاره شام ته ولاړی او د قیصر ملاقات ته ورغلی. قیصر چې د ده غوښتنه واورېده د ده یې سوړ هرکلی وکړي او د ده غوښتنې ته منفي جواب ورکړي، یعنې د کومک وعده یې نور سره وکړه او د دې سبب دا و چې قیصر نصراني و او حبشان هم نصارا وه. قیصر نه غوښته چې د نصاراو په مقابل کې د اهل یمن کومک وکړي. کم وخت چې سیف ولیده چې د قیصر څخه یې شی لاس ته نه ورځي نو یې فکر وکړي چې د یوه عرب پاچا څخه کومک وغواړي. په دغه وخت کې یې نعمان ابن منذر چې په عراق کې با قدرته پاچا و ورپه یاد سو او دغه پاچا هم د ربیع ابن نصر د اولادې څخه و. هغه ربیع ابن نصر چې خوب یې لیدلی و او خپله پاچهي او اولاده یې د یمن څخه عراق ته نقل کړې وه. نو د سیف ابن زیزن په فکر کې دغه نعمان ابن منذر پاچا ور وګرځېدی او د روم څخه مخ پر عراق رهي سو څو نعمان ابن منذر پاچا ته ورغلی. خپل او د یمن حال یې ورته ووایه. نعمان ابن منذر ورته وویل د حبشانو حکومت ډېر قوي دی او زما زور نه پرسیږي، خو که ستا خوښه وي د حل یوه بله لار سته. هغه دا چې زه په کال کې یو وار وکسرا ته چې د فارس پاچا دی ورځم او د هغه په حضور مشرفه کېږم. که ستا خوښه وي ته د دې صبر وکړه، کم وخت چې زما د تګ وخت راغلی ته به هم زما سره د کسرا ملاقات ته ولاړ سې او هلته به وکسرا ته خپل شکایت بیان کړې. سیف ابن زیزن چې بله چاره نه درلوده ویل ښه دی. نو د هلته په حیره کې د نعمان ابن منذر سره تر هغو پاته سو چې د نعمان د تګ وخت راغلی.
نو یې سیف هم د ځان ملګری کوي او فارس ته د کسرا د ملاقات دپاره ولاړه. اوس به د کسرا د دربار او مجلس شکل او عادت درته بیان کم وخت چې به خلق و هغه سالون ته ورداخل سوه کم چې د کسرا ملاقات پکښې کېدی، نو به خلق په ولاړې ولاړ وه، نه به کښېنستل، او پر هغه ځای چې کسرا کښېنستی د هغه و مخ ته پرده وه، او هغه ځای نسبت و دغه نور سالون ته لوړ و، او پر دغه لوړ ځای بیا د کسرا تخت چې په قسم قسم جواهرو ښایسته سوی و پروت و، او پر دغه تخت سربیره یو د سرو زرو د پاچهۍ تاج ځړېدی چې دا تاج تر اندازې زیات لوی و. ویل کیږي چې د دې تاج وزن 90 کیلو، او دا تاج د سرو زرو په زنځیرانو لوړ په چت پورې تړل سوی و. تر دغه تاج لاندې د کسرا تخت او د ناستې ځای و. د ده او د خلقو په مابین کې پرده وه. دا پرده به نه ایسته کېده تر څو چې کسرا به راغلی او پر هغه خپل خاص د جواهرو پر تخت به کښېنستی، او هغه تاج چې د دروندوالي په سبب ده پر سر نسوای ایښولی، نو به دی تر هغه لاندې کښېنستی او هغه به پر سر برابر کړي. بیا به هغه پرده چې د ده او د خلقو په مابین کې وه کش سوه. خلق خو به په ولاړې ولاړ وه. کم وخت چې به د کسرا دغه عجیب او شانداره شکل او منظر ولیدی، نو به ټولو سجده ورته وکړه. العیاذ بالله. حتی پاچهانو هم سجده ورته کول. دغه نعمان ابن منذر هم سجده ورته کول. اوس نو سیف ابن ذیزن په دغه مجلس کې د کسرا د ملاقات په انتظار ولاړ دی. څو چې پرده پورته سوه او ټول خلق پر سجده پرېوتل، بې له سیف څخه ده سجده ونه کړه، فقط سر یې وښوراوه. کسرا ته قهر ورغلی، ویل دا احمق څوک دی چې ماته سجده نه کوي؟ ورونو، کبر او غرور د انسان څخه هر څه هیروي. که یو څه فکر وکړو، آیا هغه څوک چې خواړه خوري او بیا د هغو د ایستلو ضرورت ورته پیښیږي د دې وړ او لایق دی چې عبادت یې وسي او یا دې هغه رب وبلل سي؟ خیر، فورا سیف ورته راوستل سو. کسرا ویل ولې دې سجده ونه کړه؟ سیف ویل هغه غمونه چې زما سره سته هغو د کسرا د سجدې څخه مشغوله کړم. کسرا ویل څه غمونه لرې؟ د خپل بیان ورته وکړي چې حبشیانو د یمن مځکه اشغال کړې ده، د ده د پلرو او نیکهګانو ملک او پاچهي یې ځینې غصب کړي دي، او زه راغلی یم چې ستا څخه کومک وغواړم چې یمن د حبشیانو څخه راخلاص کړې. کسرا و خپلو مشاورینو او وزیرانو ته مخ ورواړاوه، ویل څه وایست؟ هغو ورته ویل دا یې موږ یمن د حبشې څخه خلاص کړی او ده ته مو ورتسلیم کړي، نو موږ څه فایده وکړه؟ د عربو په مځکه کې کم د فایدې شی نسته چې موږ د هغه دپاره د کسرا لښکر و یمن ته ولیږو. کم وخت چې زموږ مصلحت او فایده نه وي، نو د لښکر لیږل بې فایدې دي. تر دې مشورې وروسته کسرا د سیف د کومک کولو څخه انکار وکړي. ورونو، نن ورځ هم د دنیا د لویو او قوي مملکتو دا قانون او عادت دی. په کم ملک چې خپلې خاصې ګټې او فایدې ونه لري، هغه ښه ونه څېړي، حساب ورته ونه کړي، هېڅکله خپل عسکر او فوجونه هلته نه لیږي. خو دا چې ځینې کسان د هغو په هدف او مقصد نه پوهیږي او یا ځان نه په پوهوي، دا د هغو جهالت دی. که نه هیڅوک خپل عسکر د بل په ملک کې زما او ستا دپاره نه وژني. خیر، څرنګه چې کسرا پاچا و او نه غوښته چې څوک په خالي لاس پرېږدي، نو یې امر وکړي چې وده ته د سپینو زرو 10,000 درهمه او یوه ښه جوړه کالي ورکړي. فورا دا پیسې او کالي ورکړه سوه. مګر سیف د دې دپاره نه و راغلی چې پیسې واخلي، بلکې هغه د یمن پاچهي غوښته. کم وخت چې سیف د کسرا د قصر څخه راووتی، دستي یې د دغه پیسو په ویشلو شروع وکړه.
خلق پر راټول دي او دی پیسې ورکوي. دا خبر و کسرا ته ورسېدی چې هغه نفر پیسې و نورو خلقو ته ورکوي. کسرا ویل دا ځوان د یوه حاله خالي نه دی، بیرته یې راولئ. سیف چې یې راوستی، کسرا ویل ما و تا ته هدیه درکړه او تا هغه و خلقو ته تقسیم کړه، د دې څه سبب دی؟ سیف ویل ای شاهینشاه، زه د سرو او سپینو زرو سره علاقه نه لرم. زه د داسې مځکې څخه راغلی یم چې غرونه یې سره او سپین زر دي. په دې خبره ده غوښته چې په کسرا کې طمع پیدا کړي او د ده کومک وکړي. ویل زه د بل غرض دپاره راغلی وم، زما زر نه دي په کار. دلته په کسرا کې هم طمع پیدا سوه. بیا یې د مشاورینو سره مشوره وکړه. هغو ورته وویل موږ خو تر اوسه پورې نه خبر چې په یمن کې سره او سپین زر سته، دا نوی خبر دی. کسرا وویل تاسې نه ولیدئ چې دراهم یې و خلقو ته ورغورځول؟ دا د دې علامه ده چې دی و دراهمو ته اړ او محتاجه نه دی. اوس نو کسرا او د ده مشاورین په تردد کې دي چې کومک یې وکړي که یا. هلته خو په دوی کې طمع هم پیدا سوې ده. په آخر کې پر دې فیصله وکړه چې موږ په بندیخانو کې داسې خلق لرو چې پر هغو د وژلو امر سوی دی چې باید مړه کړه سي. دغه خلق به راوباسو او لښکر به ځینې جوړ کړو، د سیف ابن ذیزن سره بیا ولیږو. که دوی پر حبشه کامیابه سوه، یمن ستاسو، او که مړه سوه، دا هغه شی دی چې موږ یې د هغو دپاره غواړو. کسرا ویل دا ښه فکر دی. نو یې د بندیخانو څخه داسې خلق راټول کړه چې د وژلو امر پر سوی و. په دې خلقو کې غله، مجرمان، قاتلان او سیاسي بندیان وه. د دې ټولو نفرو شمیر و 800 نفرو ته ورسېدی او یو نفر یې د خپلو صاحب منصبانو څخه د دوی مشر مقرره کړي چې نوم یې اخرز و. اخرز په جنگ پوه، قوي او تجربه کار سړی و. نو یې د دغه 800 نفرو څخه لښکر جوړ کړي او د سیف ابن ذیزن په ملګرتیا یې یمن ته ولیږل. دغه نفر په 8 کښتیو کې سپاره سوه. اول فرات ته ور داخل سوه او بیا خلیج العرب ته او بیا بحر العرب ته، تر څو چې وعدن ته ورسېده. او حبشانو ته هم دا خبر ورسېدی چې د کسرا لښکر را رهي دی. هغو هم د لښکر په جوړولو شروع وکړه. سیف ابن ذیزن هم په یمن کې د هغه خپلو طرفدارانو په راټولولو شروع وکړه، کوم چې عرب او د یمن خلق وه او د حبشانو حکم یې نه و خوښ چې د دغه فارسیانو د لښکر کومک وکړي. بالاخره د دغه دوو لښکرو په مابین کې جنگ شروع سو چې یو د حبشې لښکر و او بل د فارسیانو. د حبشې د لښکر مشر په خپله مسروق د یمن پاچا و چې د ابرهه زوی دی، او د فارسیانو د لښکر مشر اخرز و. اخرز ډېر قوي او شدید سړی و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.